لاس راکه اوس به را لاس راکه هندواڼه مه راکوه خدای دې بیخونه به سیده ځه که نه خلې ځه له خیره پې ورځه او د نر بچیه وایه شعر وایه په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مې نه لګېږي په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مې نه لګېږي زه افغان یم د پاکستان سره مې نه لګېږي بېشکه والا بېشکه خوند قسمت او طالع دی نو دا موږ ته ګفټ امکان یې شته ته وګوره بای واو ته سیند کې تېرېږي ځه نن مې ګوره داسې ګوشه جي ته راوستی چې یو ځل بیا سروبي ته روان یو نو انشاءالله په مینوالو باندې سروبي وینو یو ښایسته غوندې ویلاګ د افغانستان سروبي عامو شیان هم راخیستي دي بیا هلته نوشي جان کوو که څنګه ورو نو زه له خیره ملتیا وکئ ورسېدلو سروبي ته پارک ته ورځو له خیره ورځو ملتیا وکړئ دا مینهوالو دا څه یې سره ما خبرو باندې بلیو نشته که څنګه راز پل وګورئ که خوند یې درکړو چینل به خامخا سبسکرایب کوو دغه د پل This is افغانستان دا افغانستان ده تاسې وینئ د سروبي سیند نن مې ګوره داسې ګوشه جي ته راوستی چې ارامه ځای او دا مینهوال هم ځانه سره راوستلو کینو نو ګرځو اټ از ولاګ ده راځه داسې مخکې ځو دا پل ته ورځو له خیره خدا زه دې کوم وخت غورځې ځم ځه که نه ځه مخکې څه سیده څه بهترین ځای پل ته وګورئ مینهوالو شوري دا ټکنیکل پل ده ډېر داسې طبیعتي پل ده شوري نو ونولې ځو This is افغانستان دا افغانستان کې دا شیان ډېر څه مشکل خو به نه وي ورور لمبازن یې دا مینهوالو ته د لامبو نه وایي یو جمپ مپ نه اخلي چې یو شاټ دې واخلو اخلي زه له خیره پې ورځه د نر بچیه راځه لاس راکه هندواڼه مه راکوه خدای دې بیخونه به سیده ځه که نه ځه او که نه خوره مه ځه که نه This is beautiful دوستانو پل روان ده روان سي یار خوندور ځای ځه بچی ځه که نه ځان باسه چپه نسي ځه شوره مه که نه یار ځه لکه روان سي ځه
دوستانو تاسې باور وکړئ لکه چې پل روان وي دا رقم احساس کېږي دلته الو پل نو خدا یو جادو ډېر خطرناک ګنګ سې کړو ځه بېشکه ولا ژوندی اوسې ځه چیرې الخیره هلته ځو زه وروره درلم زه له خیره درځم ورور را تیر سو له خیره هلکه ډېرې ډنګرې غواوې دي دا دیم زلمیان دي واړه دي دلته یو نفر یې راغلی ده نو هغه چې کیسې کو چې هغه څه هغه دوستانو خوندور ځای خوندورې غواوې که څنګه خوند یې نه وکړو ډېر زبردسته یو خو د افغانستان سیده دا په اوبو باندې ډېر ښایسته ده رنګین ده خوندور ده او په لیدلو هر ځای سړی ولاړ شي چکر ته ملګري دي ستړي مه شئ دغه څه شی کوي ورور کاندې دي پوستې جنګ مو لګولی ده چا سره مو جنګ لګولی پاکستان سره که ایران سره شعر یې راست نوم یې بلال ده نو بلال مو سروبي کې پیدا کړو خیره شعر داسې خوندوره شاعري نو شاعري به موږ ته وکړي تاسې به یې وګورئ څنګه ده شاعري ته څو نمرې ورکوئ نو کوم شعر به راته ووایئ کوم شعر ووایه شعر ووایه په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مې نه لګېږي په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مې نه لګېږي زه افغان یم د پاکستان سره مې نه لګېږي بېشکه والا بېشکه خوندوره شاعري یو بل شعر وای په ګل کې مچۍ نه وي چې چل به څوک کوي وای په ګل کې چې مچۍ نه وي چې چل به څوک کوي وای په دفتر کې چې مولوي صاحب نه نو رټل به څوک کوي بېشکه والا دا د وطن ماشومان دي نو ګډه وډه شاعري نسو ویلی خو بیا هم خوندوره وه ښه وه نو دلته اوس دی لامبو کې زه د لامبو یوه ویډیو جوړوم نو تاسې ملتیا وکړئ بېشکه ولا دا خو ډېر لامبوزن یې هو بل ځوان ته وګورئ واه واه د تا نوم څه ده زبیر احمد بېشکه ولا زبیر احمد جانه دا مایان نه دي ورور چنګښ کې دي دا څه دي چنګښ کې دي مایان دي څه یې ورور کومه دي مایان زه خو یې نه وینم دا خو ډېر واړه دي فصل ته راورسېدلو له خیره دلته نږدې دلته څنګ په څنګ دا مینهوالو چې ولیدل دا څه دا جوار دي جوار خو ډېر غټ دي
خو دغه تخم دا اچول کېږي بیا ورو ورو غټېږي بیا په تا به 3 میاشتې یا 6 میاشتې کې رسېږي. څومره وخت یې وتلی دغو؟ دوی وته دا 1 میاشت له وتې ده. 1 میاشت؟ هو دا رومیان دي او پکې راختله دا مردار پکې شینګلان میږي. د دې له وجې نه اصل دا رومیان دي؟ دوستانو ولیدل دا کرم و. ورور د بازار خواته ځو. و راځه. ستړی مه سې ورور. سلامونه بیا هم. کراري ده. شکر والا ته ښه یې؟ خیر و خیرت ده. چیرې داسې یو ګوشه جي کې یو داسې ښایسته ځای ده، ښایسته هوا ده، ښه. خوا مو اوبه دي، اخوا د لې په بې کې ورور خوړلې دي یاره. خوړ یاره دومره توقع دومره دا دې بچی راوباسه. او راځه چې دا به لږ یو ځای کې ووینځو. اوس نه خوا نه ځو اخوا هلته م ښه اوبه شته لږ یخ هم دي. بس روان یو ځه چې ځو. ورور هم څنګه کې یار ډېر خوندور هوا ډېر خوندور موسم. بسم الله که پاکه هم دا د کوم جام دی؟ د افغانستان دی نو. افغانستان به نه یې وروره. ته څه لګیا یې یار کمون افغانستان هم نه لري. دا به زیمبابوې نه راغلی. دا د پاکستان نه راغلی افغانستان کې هم شته؟ نشته. شته ولې افغانستان کې هندواڼې دي. مزه وګوره مزه شوه راوړه ده هم نوشي جان کو څنګه مزېدار ده؟ ته یې وخوړه ما خو تر اوسه نه ده خوړله. نو دا مینهوالو ته به موږ شی ورکوم خو ما ته یې وخورې چې مینهوال یې وګوري بیا به هغوی به خپله مونږ ته منډې وکړي راوړي. راوړې به یې نوشي جان کوو. نو مینهوالو هم نوشي جان کوو. تاسې نه یاستئ متاسفانه خو خیر خوشبخته یاستئ چې ویډیو ګورئ. نو دا هم وګورئ څنګه نوشي جان کوو. بیخي مزیدار مینګو ده ښه. نو خوندور ځای خوندورې کیسې ملتیا وکړئ. اوه 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 وطنوال وطنوال مزې تاسو وکړې پوه شوې. افغانستان کې مزې تاسو وکړې ستړی مه سې. تاسو ستړي مه شئ. په اول سر کې ستاسو د صافیې ټولو لیدونکو ته سلامونه. کور مو ودان. دا چې نن مونږ د کابل نه جمعې ورځ د ملګرو سره په تفریح راغلي یو. نوم مبارک دی؟ زما نوم لطیف الله کاروان دی. لطیف الله کاروان. مزې دې وکړې یار. والا ملګري ډېر راغلي دي را سره خو څوک په دې لامبا ونه پوهېده ما ته یو چلنج راکړ. ښه وایي دې سیند کې تاسو تېر شئ هغه لاس ته. ښه نو ما ورته ویل صحیح دی نو ځکه زه اصلا کې د کونړ اوسېدونکی یم. هلته سیند ډېر غټ دی هلکې مې ډېر لامبا کړي. نو اوس دا ما به ویسي دا اوبه ما خو لامبو هم نه ده زده. ځان ور واچوم څه والا چا چې لامبو نه یاده واقعا سره سخته ده. ټولو هېوادوال نه چې په چکر راځي هر طرف ته چې ځي که چېرته اوبه ډېر وي او لامبو یې نه زده نو هیله دې کوو چې را دې نه شي را دې شي خو خو لرې جانه دی او سیندونو ته دې نه سیندونو لکه موږ چې لامبو نه ده زده او ویډیوګانې کو وطن وښکارو نو ډېر خوشحاله سو ورور. مننه خوشحاله کامیابه اوسې د سروبي کې وطن خلک خلکو باندې ګورو. مننه نو خیر اوسې خوشحاله سو. الله دې زندۍ لره دوا دې که دوا دې وکړو. مینهوالو ماشاءالله غواو ته وګوره بای غواو ته سیند کې تېرېږي. هلته نور هم دی ډېره خطرناکه لامبو وایي. ډوب څه که نه یاره بای ما توقع دومره انسانیت سپتا کې ده یار. دیس از افغانستان. د افغانستان ښایسته خلک مینهوالو حمید ورور امنه وخوړلو خلدون ته کې اوس ټولوي. تاسې ګورئ دا باید مراعات سي. هر څوک چې راځي چکر ته راځي وطن ویني په وطن کې کیني باید دا صفایي وسي.
دا ورور دی دغه ورور خواهش وکړو چې یو څو عکسونه مو وباسه عکسو کې زه تجربه لرم که نه لرم ویډیوګانې تاسې ګورئ څنګه جوړوم که نه نو د یو غریبانه عکس مې درته واخیست دغه ده خوندور ده پیسې څرنګه نه تېرو بیخي د موبایل کوم یو د ورور 14 پرو مکس په سروبي کې قسمت او تعالی دی نو دا موږ ته ګفټ امکان یې شته مو ولیدلې کیسې هم در سره وکړې دا ټلیفون دی قربان دې سم خیر خوشحاله اوس آباد اوس نو مینوالو خوږ وطنوال نور هم ګرځئ یو بل ویلوګ جوړو بیا ملتیا وکړئ چې هغه هم وګورئ داسې ګرځو سروبی به تاسې وینو ښایسته غوندې شعر ډېر خوندور ځای وروره وبیایو که څنګه چې شی به ووایو یو شعر به ووایو شعر داسې شعر ده پوه شوې چې ای یار می هزاره او زه پښتون د یار لپاره کلی کور جار کومه کلی کور یار کومه دا دې څه جوړ کړي ستړی مه شې څنګه جوړې کور دې چېرته ده دا دې چې بند دې جوړ کړی اوبو دپاره اچھا دا دې خپله جوړ کړی که نه دوستانو ډېر خطرناک سفر ډېر زبردسته سفر وطن په یو بېرته رالو انشاءالله اوس ځو حمید ورور هم ویلې ګېډې ته یو یو غمه وخوره نو ورځو ډوډۍ خواته د سپټار کې یو بل ویلوګ پاته دی موږ هغه هم وګورئ خوند تېر واخلئ وطن در باندې وینو انشاءالله په بل ویلوګ کې که څنګه خدای په امان